أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن به وایو pollination and its types. Pollination او د دې قسمونه. There are many pollen grains in the anther. په anthers کې ډېر شي pollen grain. There are male sex cells in each pollen grain. او په هر یو pollen grain چې دی په دې کې male sex cell صحیح ده نر جنسي خلیه پکې. During reproduction په دوران د افزایش نسل کې pollen grains are transferred from the anther of flower. pollen grains چې دا ترانسفر شي د انټر د ګل د انټر نه ترانسفر شي د سټیګما چرته لاړ شي د کارپل په سټیګما باندې ولګي. This process is called pollination. نو دې ترانسفر ته د pollen grain د ترانسفر ته د چرته د انټر نه د سټیګما تلو پورې مطلب دې ترانسفر ته چې دی ته وایي pollination. There are two types of pollination. دوه قسمه pollination دي چې یو ته موږ self pollination وایو او یو ته موږ وایو cross pollination. نو په پورې پیج نمبر 36 باندې دی په سر باندې کې تاسو ګورئ self pollination. If pollen grains are transferred from the anther of a flower to the stigma of the same flower. کچری pollen grains صحیح ده کچری pollen grains منتقل شي د ګل د انټر نه ته د قشته فلاور سټیګما ته مطلب دا چې په یو ګل کې دننه چې کوم سټیګما نو د انټر نه د سټیمن د انټر نه لاړ شي او په هغه سټیګما باندې ولګي صحیح ده لکه مثال په تور یو ګل دی چې هغې موږ نوم ورکړلی A او pollen grains چې دا رالو د انټر نه او د قشته ګل کوم چې A په دې کې دننه یو سټیګما ده کارپل او د هغې باندې ولګېدو صحیح ده یا to the stigma of other flower of the same plant یا په بل ګل باندې ولګېدو خو بوټی بدل نشو مثال په تور په یو بوټي کې دوه ګلونه یو A یو B نو په A کې دننه وشو دا ترانسفر یا B ته لاړو it is called self pollination دواړو حالتونو کې به دې ته وایي self pollination صحیح ده it takes place in pea cotton and tomato etc او دا چې دا واقع کېږي یا دا قسمه pollination چې دا کېږي self pollination صحیح ده دا کېږي په مټرو کې صحیح ده په کاټن کې روی چوته وي مالوچ او په ټومیټو کې ټماټرو کې صحیح ده ETC وغیره. بیا لاندې چې دی لاندې دی کراس pollination. نو کراس pollination څه دی وایي if pollen grains are transferred from the flower of one plant to the stigma of the flower C of another plant of the same type. if pollen grains کچېرې pollen grains are transferred دا منتقل شي from the flower of one plant د یو ګل د بوټي نه to the stigma of the flower C of another plant د بل بوټي ګل ته لاړ شي مطلب یو بل بوټی دی پای کې یو ګل دی چې موږ نوم ورکړلی بس که C صحیح ده خو قسم دقه یو وي of the same time مثال په تور یو روزي نو بل به هم روزي صحیح ده بدل قسم والا نه نو it is called cross pollination دې ته وایي cross pollination. it takes place in maize papaya rose etc او cross pollination چې دی دا کېږي په جوارو کې پاپیته کې او په ګلاب کې وغیره صحیح ده پاڼه کې که تاسو ورته وګورئ ځان پې لږ شان پوه کړئ نو دا چې دی دا یو بوټی دی او دا بل بوټی دی کاینډ سیم دي قسمونه دواړه یو دي کراس pollination چې دی نو هغه په هغه کې به قسم به یو پکاري صحیح ده په دوو ډفرنټ بوټي چې دي مطلب دا دی چې یو بوټی د یو شي او بل د بل شي هغه نه چې قسم یو وي صحیح ده لکه مثال په تور باندې کراس pollination دلته موږ ووایو چې دا په روز کې کېږي په پاپیته کې کېږي صحیح ده او په جوارو کې کېږي نو دلته کې چې کراس pollination کېږي دا هم روز پکار دی او دا هم روز پلانټ پکار دی صحیح ده اوس کراس pollination او self pollination کې فرق څه دی نو self pollination چې دې ته ما لیکلی self pollination د self pollination دې ته ولې وایي چې فرض کا د دې بوټي کم ګل چې دی A یا B په A کې دننه که دا ترانسفر وشو د انټر نه pollen grain په دغه شته سټیګما باندې ولګېدو نو دا په self pollination یا که رالو د دغه شته بوټي په دې B ګل باندې په دې سټیګما باندې ولګېدو نو دواړو حالتونو کې به دا حسابېږي self pollination په دې بوټي کې دننه شو ځکه دا self pollination چې بوټی پکې بدل نه شو خو که اوس دغه pollen grains چې دي د انټر نه د سټیمن د انټر نه لاړو د هوا په ذریعه د حشراتو په ذریعه یا د مرغو په ذریعه صحیح ده او دلته کې د دې ګل په سټیګما باندې ولګېدو دا هم روز دی دا هم روز دی خو بوټی پکې بدل شو نو دې ته به بیا وایي کراس pollination صحیح ده چې کله بوټی بدل شي نو هغې ته بیا وایي کراس pollination او چې بوټي کې دننه کېږي هر څومره ګلونه چې په بوټي کې دننه بوټي کې چې دننه کېږي بیا به ورته وایي self pollination. دلته کې اوس تاسو وګورئ نو دا چې دی دا کارپل دی او دا چې دی دا سټیمن دی صحیح ده دې ته پړسېدلی غوندې ځای چې دا لپاسه دې ته انټر وایي په دې کې pollen grains صحیح ده په دې کې ډېر شی pollen grains او هر pollen grains کې بیا sex cell دننه او دا چې دی دا فیلامنټ دی صحیح ده دا کم ډنډرنما شکل چې تاسو ښکاري دي ته وایي فیلامنټ. بیا دا په درې حصو کې مشتمل دی ویښ د حصې ته کم څه کې چې اویول دي ته اوري وایي صحیح ده دا ټوټل کم کارپل چې دی د ویښ ته اوري وایي دا مرۍ چې کومه ده
صحیح ده. د نیک ټایپ دې ته سټایل وایي او دا بره کوم سر چې دې ته وایي سټیګما. صحیح ده. او د پالن ګرین چې دی دا راځي د سټیمن د انتر نه او په سټیګما باندې لګي. صحیح ده. نو د دې دا منتقلي چې د ټرانسفر اصل کې د پالینیشن ډیفینیشن د څه دی چې ټرانسفر اف پالن ګرین فرام د انتر اف د سټیمن ټو د سټیګما اف کارپل از کالډ پالینیشن. صحیح ده. چې کله پالن ګرین راشي د دې انتر نه په سټیګما باندې ولګي نو دې ته وایي پالینیشن. او دا دواړه چې په ګل کې دنه موجودي دا ریپروډکټیو پارټس دي. صحیح ده. یو چې دی دا چې دی دا زموږ سره میل ریپروډکټیو پارټ دی او دا زموږ سره فیمیل ریپروډکټیو پارټ دی. صحیح ده. نو ویډیو ډېر زیات اوږدو نو انشاءالله چې تاسو به پوه شوي یې په کراس پالینیشن په سیلف پالینیشن باندې او را روانې ویډیو پر تاسو سپارم په الله د الله په امان.